إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو د دین اسلام دیر و محترم و معزز و مسلمانان ورنو الله جل جلاله د حمد د ثنا نبعد زغوارم چې ستاسو په وړاندې یو څو مهم الفاظ او نقطې چې کومې د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په خوله باندې د امت ته وړاندې شوي دي دغه رنګ الله جل جلاله فخفل کتاب کې هغه ته اشاره کړې ده تو قران کریم هر لفظ او هر خبره د کمال نه ډکه ده او خیر دی بکی او مهمه ده ټول هغه په یو ورځ باندې نه بیانېږي لیکن دا شي لګي لګي سره یاد کی یو حدیث کې راغلی د الله پیغمبر عليه الصلاة والسلام يورز ابن عباس رضي الله عنه دا غسر ناسو دا غفا دابا باندي سوالي باندي بيوتا يسو كلمات و خبر ازدكلي وتفرماي يا غلام ايه لك إني أعلمك كلمات وإذا يسو خبر ازدكوم دا خبره د دې لپاره وکړه د ډیر د اهتمام د وجنا چې وښه ورته اني اعلمك كلمات زتا یسو خبر ازدکوم دا ازدکا عمل په دې باندې راولا سلور خبره هغه ته وکړي اوله خبره وته دا وکړه احفظ الله يحفظك يا غلام اهلك احفظ الله ده الله حفاظتك يحفظك الله بس حفاظتك دا ډیره مختصره خبره ده لیکن ډیره جوړه خبره ده ده الله حفاظتك الله بس حفاظتك څنګه ده الله حفاظتك ده الله حفاظتك تا ته ویلي دي سترګي غلطي مې استعمالوا خفي غلطي ما استعمالوا مي استعمالوا دغه رنګي جبا غلطه ما استعمالوا د څه شینه چې تمنا کړی هغه مکوا نتیجه بداشي يحفظك الله بس حفاظت وکي دا څومره خیر د الله حفاظت وک الله بس حفاظت وکي
هر کله چې الله جل جلاله ستا حفاظت وکړو څوک شته چې تا ته به ضرر ضرور سینا نشي بیا ته فرمایي احفظ الله تجده تجاهك د الله حفاظت وکړه الله با خپل مخ ته مندکی یعنی هر خبره هر مشکل چې دی پاغي کې الله جل جلاله ستا امداد کوي کومک به سره کوي دویمه خبره وتوکلا واذا سالت فسل الله دویمه خبره دا چې څو غواړې نو فسل الله د الله نه غواړم ورکړي والا خو الله دې بنده سره بسې واذا سالت فسل الله دا څومره مضبوطه خبره ده د دنیا هر څه چې ته غواړې هغه مال غواړي هغه اولاد غواړي هغه کور غواړي هر څه چې غواړي اخرت چې غواړي د الله نه غواړه ولی الله جل جلاله سره هغه خزانه دي د هر څه د دې وجه نه یو حدیث کې راغلی بل حدیث کې هغه قدسی حدیث دی نبی علیہ السلام فرمائی رب العالمین فرمائی یا عبادی إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما اے زما بندگانو ما وای په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی تاسو په خپل منځ کې یو بل باندې ظلم مکوئ به ورپسې وروسته فرمایي یا عبادي كلكم ضال الا من هديته هر یو تن په تاسو کې هغه گمراه او بیلاریو مگر هغه چې ما وته هدایت کړی دی فاستهدوني يهدكم دمانا هدایت طلب کوي چې زه تاسو ته هدایت وکم بیا فرمایو تا یا عبادی زما بندگانو كلكم جائع هر یو تن په تاسو کې هغه وګی دی الا من اطعمته مگر هغه چې ما وته ډوډۍ ورکړي زه وته ورکوم فاستطعموني اطعمكم دمانه ډوډۍ وغواړي خپل رزقونه وغواړي چې زل رزق درکم غرض من پدې کې چې رب العالمین خزانه نبی علیہ السلام فرمایي چې غواړي د الله نه غواړي بیا فرمایي رب العالمین فرمایي یا عبادي كلكم عار الا من كسوته هر یو فتاسو کې هغه بربند دی مگر هغه چې ما وته جامع غوستي فاستكسوني اكسكم وغواړي زمان خپل جامع وغواړي چې زه تاسو ته جامع درکم دغه رنګ به فرمایي رب العالمین يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ويكتشير تستاسو أولني إنسانان أو فيران أو آخرني دا آدم عليه السلام نولي ساتر قيامة فوري دا طول دا يو تقوادار إنسان فزلبان دي شي طول تقوادار شي ما زادوا في ملكي شيئا زما فباچایی کې هغه سنشي زیاتوله رب العالمین دومره خزانی زمون عبادت ته اسمان مخلوق او د زمکه مخلوق دی ټول عبادت رب العالمین هغه حاجت نه لري دغه رنګ به فرمایي یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على قلب افجر رجل منكم ما نقص من ملك شيئا دا ټول انسانان اولنی او اخرنی او دغه رنګ فیران کدا ټول د یو فاجر نافرمان انسان پشان دي ټول د الله مخالفت کوي الله تزر نشي رسوله مگر zarar خپل ځان ته بیا فرمای یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على صعيد واحد کدا ټول انسانان او فیران اولنی او اخرنی دا ټول په یو میدان باندې ودرېږي او د مان او غاړي هر یو انسان د چا چې پزله باندې ارمان وی ټول غواړي فاعطيت كل واحد مسألته او هر یو ته د هغه حاجت ورکم دا به څومره زما د ملک او د بادشاہۍ نه هغه کم کی وای دا نشي کومول مگر دومره لا ينقص دا اسم نشي کومول الا كما ينقص الابر وای مگر هغه چې ستن چې دا داخله کړي شي بحر ته بحر نه بداستن دا څومره وبکمی کی سبحان الله
یو ګلاس کې ستنو منډي څومره اوبه واغه کمی کې اسم نشي کموله په نسبت د بحر ته د ستنې اوبه دومره نشي کموله د الله د خزانو نه دومره فراخه خزاني دي د الله جل جلاله تاسو نو ګورئ دا څومره مخلوق د انسانان صرف انسانان درې ټیمه ډوډۍ چې انسانان ته ورکوي سار او ماسپښین او ماښام په مخ د ځمکه باندې دا څومره مخلوق دی د الله ټولو ته د الله جل جلاله درساخوان هغه خور دی خوري دي همدغه رنګي بیان په بحرونو کې چې ویني هغه بیل بیل رزقونه همدغه رنګي حیوانات کې ویني په غرونو کې او فواره کې همدغه رنګي د میګان دوی ته څومره رزقونه رسیږي د الله جل جلاله د طرف نه عظیمه بادشاهي د ډیره لویه بیا فرمایي یا عبادی انما هي اعمالکم محصیها لکم دا څومره اعمال چې کوي دا ټول زستاسو د فارغه راګیروم دا ټول لیکل کیږي د فمن وجد خيرا فليحمد الله چا کو قیامت کې بیا خیر ومند خېکړي او خیر او تورسید د الله حمد دی ادا کی کامیاب ومن وجد غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه او کچا بل سمندکلو شر وته تورسید نو به نه ملامت کوي مگر خپل ځان غرض دا چې نیک اعمال وکي غرض به دې حدیث نه داو نبی علیہ السلام فرمای ابن عباس خپل ترزوی ته فرمای دویمه خبره داوا و اذا سالت فاسال الله کله چې سوال کې د الله نه کو صرف لیکن مشکل زمونږ ده عقیدیم خراب دي معمولی تکلیف کوم تر ورسیږي لګ د پیسو ضرورت راشي اول زمونږ ذهن یو انسان ته ځبلان کې ورسه کومک کوي اول من لازم انسان ته اغه رب العالمین چې شپه ورځ ته رزق درکې بارس کې وته محتاج ای دا روډي دا یوسف پیسې دا ډېری مهمه یو کنه دا ساغسل امدغه رنګ دا خبرې کول دا سترګې خوځول لا ټول الله ته کوي زمونږ ذهن دنیا کې انسان ته ځان سره کومندي وو دا غنو نشینه به رسول جو کو یا الله مال دا وکي به دل چیرته کوي اول مشکل تفیق شو دا اول رب تلاش جکا دو رکعات نفل وکا الله تخفل حاجت اخکارک یا الله دا مشکل می ده پتا باندې استاد النفس نا ډیر عالم ده دا غینه بعد به ولټو اسباب د دنیا ولټو لیکن اول رب سره تعلق قائم کا دا زمون غټه خطا ده اول تعلق زمون د دنیا سره ده دویم به الله ته وکو دغه رنګي که مرز مونږ تر ورسیږي نه ول سم د زمون ذهن کې ډاکټري الکه وای ملاره دا ډاکټر ته منډه په سره درد یو ده چې خپې ستړي شو به رستوي چې الله دې خکې د الله بنده د اول نه الله تعالی شکا اسباب استعمال کا ډاکټر تم لاړ شه دغه دوا د الله بل بکی شفا واچي بیا فرمای درې خبرو ته دا کوي و اذا استعنت فاستعن بالله ابن عباس یا هلکا کله چې امداد حاصلینو فالله سره امداد حاصل کا امداد د الله نه حاصل ول دا بستا سبب د نجات او د کامیابی و اذا استعنت فاستعن بالله د څومره خوږی خبره وته وکړي د الله حفاظت وک الله بستا حفاظت وکي سچ غواړي د الله نه وغواړه امداد غواړي د الله نه وغواړه د هر څه الله کوي دا دومره بحرونه د انسانان پیدا کوي ستاده معمولی حاجت نشي پورا کوله ولی نشي پورا کوله لیکن عقیده زمان خراب دي بل روایت کې وسره غلي دي مسلم احمد کې هغه فرمایي احفظ الله تجده امامك الله حفاظت وکا الله بخپل مخ ته ویني ستا هر یو کار بکئی بیا فرمایي تعرف الى الله في الرخام الله سره تعلق ژوندې کا فائدہ کا په خوشالۍ کې دا مهمه خبره ده کله چې بتا باندې خوشحالي وا صحت دی نور خوشحالي بتا باندې وا په دې وخت کې الله جل جلاله سره تعلق پیدا کا دلته زمون غټه خطا ده چې لږ خوشحالي په مون باندې رااله الله د مون نيري سنا فرمانی چې زمون د وسګي هغه کو مال کډیر شي هغه خرج کو بيزه وګونه غلط استعمالي دا ټول جبه غلط استعمالي
تعرف الى الله في الرخام الله سره په خوشحالی کې او د راحت په وخت کې تعلق پیدا کا نتیجه بداشي يعرفك في الشده الله بتا په تکلیف کې او پیجانی الله ډیر احسان کوونکی ذات دی الله سره تعلق د خوشحالی او د راحت په وخت کې پیدا کو چې کله مشکل در پیښ شون الله بستا مخیتای ستا مشکل به حلای بیا فرمای سلورمه خبر وته دا کوي واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا ما قد كتبه الله لك ودا خبر میزدکا ودا ټول انسانان او فیران دا کراجه شدید فارچ تا نفع در کی نفع عقیده ول برابرې لن ينفعوك بشيء نفع نشي در کوله تاسو ته سباندي مگر هغه نفع بدر کی چې الله تعالی کړی دا مخکنا په تقدیر کی هر کله چې دا عقیده تا ولرلا نفع ورکون کې خوشالي را وستون کې دا ټول صرف الله له هیڅ کله ولا چانه تمونه لري همیشه د پاره خوشالي دا ګوره د الله د پیغمبر خبرې هغه د وحی نه خبرې کوي دا ټول انسانان او فیران کراجه مشیتا تا فائدہ در کی نفع در کی خیر در ورسي نشي در رسولت مگر هغه چې الله د طریقې دی هغه کوم وخت لیکل دی رسوي ذکر کو بیا فرمای ولو اجتمعوا على ان يضرك بشيء او کچیر د انسانان او فیران راجم شي په دې خبره باندې چې تا ته zarar در کی لن يضرك بشيء الا ما قد كتبه الله عليك مگر هغه zarar بدر کی چې الله تعالی کړی دی دا ټول انسانان او فیران چې راجم شي تا zarar در کی zarar نشي در کوله مگر هغه zarar بدر کی چې الله د تقدیر کې کوم لیکل دی مقصد دا شو چې انسانان او فیران دا هیڅ قسم zarar تا نشي در کوله کله چې ستاسو تعلق د رب العالمین سره جوړو دا جوړول پکار دی او کنه دی خزانه د الله سره دی قوت د الله سره دی کومک چې کوي الله یې کوي zarar د بل څوک نشي در کوله نفع د بل څوک نشي در کوله مگر داغه په اذن سره نو ولي انسان په غفلت کې فروتي دغه لوی عظیم ذات فریخه دی بل چا په رواني بیا فرمایا اخره کې رفعت الاقلام وجفت الصحف قلمونه چې دی هغه وچ شوی دي نور لیکل نه کیږي وجفت الصحف او صحیفه وچ شوی دي هر څه د رب العالمین مخکې لیکلي دي حدیث کې راغلی دي الله پیغمبر فرمایي ان اول ما خلق القلم وي اول شی چې پیدا کړی شوی دی هغه قلم دی اول شی الله پیدا کړ دي کې اختلاف دی چې اول عرش د رب العالمین پیدا شوی دی قلم د علماء اختلاف دی المهم په دې حدیث کې راغلی دی اول رب العالمین قلم پیدا کړ وتویل اكتب لك قلم وتویل ماذا اكتب سولکم رب العالمین وتویل اكتب كل شيء هر یو شی لك حتى تقوم الساعه قیامت پورې سکیږي دا ټول مخکې لیکل شوی دی فبل حدیث کې راغلی دی الله پیغمبر فرمایي قدر المقادير رب العالمین دا ټول تقدیرونه دا لیکلي قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه مخکې د اسمانونو او د ځمکې د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د ارض لیکل شوی دی سبحان الله دې ته وی عظیمه بادشاہي د رب العالمین 50,000 کاله مخکې د اسمان او د ځمکې د پیدایش نه مخکې زمونږ او تاسو د ارض لیکل شوی دی بل یو حدیث کې راغلی دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام فرمایل وان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما نطفه ای زما امته هر یو پتا سو کې په مور د خېټه کې سلوي خرزیدا نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك دا غینه بعد سلوي خرزي دا به د وینې ټوکړی ثم يكون مضغه مثل ذلك دا غینه بعد دا به دغه ټوکړه دي جوړ شي نو بیا رب العالمین هغه ته ملائکه لګي
بلائک وتولگی فیؤمروا باربع کلمات فدریو خبرو سلور خبرو تا امر کئی دا گورا انسان یوصلو شل رزو کی دا سلور خبری تا دا مخی لکل کی فیؤمروا برزق فرزق باندی چه دون رزق زما بنده تولیگا ولیکا و اجله او دا غنیتا دمرا عمر دی اخلاص دا بیانی کی چه لکا پلانکی زیلا نو تلی نو مل شوی و دای نو کلی نو شوی نا دا مخ کی تا لکل شوی دی فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون اللہ فرمائے اجل نیٹا چی دا چاراشی آغا نمخ کی کی لکا سنگا چی نرست کی لکا سنگا چی نمخ کی کی بل چو تلیک لیشی درم سعید نکبخت ولیکا او شقی یا بدبختا دا سلور خبری انسان تاریکل کی بیا فرمائی دا اللہ پیغمبر فرمائی فواللہ وإزمال فالله بن قسمي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ويوتن أغا عمل كي دا جهنم عمل بد أعمال كي حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع مگر دوم رويجي دا جهنم أو دا دف منس كي يو سنگلوي يعني دا جهنم پپول اگرزي پبل تعبير سرا فيسبقه الكتاب دا كتاب عمل نامو ترامخ كشي فيعملوا بعمل أهل الجنة دا أهل الجنة نيك عمل وكي تيمن پورا شوين الله تروح والي فيدخلها جنة داخل كي بیا فرمائی وإن أحدكم يقينا يوتن تاسنا ليعمل عمل أهل النار عمل كي عمل دا أهل الجنة دا جنة ولا حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع ترديشي دديو دا جهنم پمنس کی یو سنگل بمقدار وی فيسبقه الكتاب دا عمل نامو ترامخ کشی فيعمل بعمل أهل النار دا جهنم ولا كاروكي فيدخلها جهنم داخل کی سبحان الله تاس سوچ کوئی دنیا کی حس یو تن نشته ده یا د جهنم په غاړه روان دی یا د جنت څومره د خطر خبره ده بل یو روایت کې راغلی کشراک علیه د سفر د پیوان چې کوم دی د دې په مقدار یا جنت ته نږدې دی یا جهنم ته د مرګ سره سم یا د جهنم دی یا د جنت دی د څومره د خطر خبره ده د ارسل کل شوی د مونږ ته مخکنه غرض بدا چې باید مونږ په تقدیر باندې ایمان راوړو حدیث کی مراغلی لا یؤمن احدکم حتى يؤمن بالقدر خیره و شره هیڅ یو تن پتاسو کې مؤمن کېدل نشي تر سوچي هغه ایمان په تقدیر باندې رانوړي په خیر باندې مرانوړي او په شر باندې مرانوړي دا به ایمانی او هر کله چې دا ایمان دراوړنه تا ته مشکلات دا آسان وي هر قسم مشکل چې تا درسي ته به دا ما رب العالمین لیکلي مخکله فبل حدیث راغلی دی عمر رضی اللہ عنہ یورز اللہ پیغمبرنا تفوسکو یا رسول اللہ ارائیت ما نعمل فیه دا من چکم کارونا نن سبا کو اعمال کو امر مبتدع او مبتدع دا یو نوی کارونا من کو یا ابتداء دا کار کو او امر قد فرغ منه او یدسی کارونا دی چی دینا خلق رب العالمین اغا فارغ شوی دی یعنی مخکنا منتلیکل شوی دی نبی علیہ السلام تو فرمائل قد فرغ منه یا ابن الخطاب عمر وید دی هر څه کارونه فراغت شوی دی رب العالمین د مخکنه لیکل شوی دی خو لیکن دا علامه دا کل میسر لما خلق له هر انسان د څه شي لپاره چې پیدا کړی شوی دی هغه د لپاره هغه څه آسان شوی دی که څوک نیکبخت وي فما من کان سوک چی اغا سعید وی فیعمل للسعاده اغا خکارونه کوي که سوک د بدبختی د فار پیدا کړی شوی نه ناکار اعمال کوي دا فرق دی د هر کله چې رب العالمین تعالی توفیق درکړي نیک اعمالو د دې کی بشارت وی زیره وی چې د الله نو امید دی الله ته اراده د خیر کړی دا یو رضا انس رضی الله عنه دا ام حبیبه رضی الله عنها د الله پیغمبر زوجه خزوا بیبی وا
اغي دعا وکلا اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله ما تخجن راکی بخل خاون بندی چې نبی علیہ السلام دی ابي سفیان او زما افلار چې ابو سفیان دی واخي او زما ورور چې معاویه دی نبی علیہ السلام ولدا دعا واورید لاغو تویل لقد سألت الله لآجال مضروبه واتخذ دسی دعاګانې کې چې هغه دسی اجلونه او نیټې دي چې هغه مخکنه والا شوی دي و ايام معدوده او دسی ورځې دي چې مخکنه اشمارل کړی شوی دي و ارزاق مقسومه او رزقونه چې هغه تقسیم کړی شوی دي لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا قبل حله رب العالمین هیڅ یو شی نه مخکې کوي مخکې د دینه چې په خپل ټیم باندې وشي او نه وروسته کوي مګر په خپل ټیم باندې مګر په کار دلا دا لو كنت سألت الله کچیرته ته الله نه دا غوښتلې وې په زیاده دغه دعا باندې ان يعيذك من النار من عذاب النار د الله نه دا غوښتلې وې چې الله تعالی عذاب دا فنا در کې د عذاب د اورنا او عذاب في القبر او عذاب د قبرنا لكان خيرا وافضل دا بس تعالی فارا ډیر غوړو محترمو د مؤمن د فارا کامیابی هغه دا چې انسان د جنت ته داخل شي او د جهنم نه وساتل شي دا د مؤمن کامیابی ده د دې وجې نه خپل بیبي تم دلته وای چې د دعا کوا د دنیا بس مزید د سوال کې عائشہ رضی الله عنها هم دغه سي یو ورځ ته پوښتنه کړې یا رسول الله ليله القدر کچ زر اگی رقم صدعا وکم هغه ته فرمایل دا دعا کوا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا الله تو عفو کون کې او عفو بخنه کون کې او تعالی مینم ستادي سره دا خوخه ما ته بخنه وکا بخنه چې ته وشوا ته کامیاب انسان کامیاب کمال د انسان په دنیا کې دا دی چې رب العالمین راضي کی دا کمال نه دی چې ډېر پیسې وګټي ډېر مالونه جمع کی دا لیوانتوب دی هغه وخت لیوانتوب ګرځي چې کله اخرت نه ير کو باید چې هر یو مسلمان هغه خیر وي د خپل اخرت په باره کې څنګه چې د دنیا په باره کې موږ خیرانی هغه د فار خوب ریدو هغه د فار خپل وخت هغه ورکو په هغه باندې ځان سړی کو د اخرت د فارم باید چې موږ ځان سړی کو او دغه احادیث چې ما ویله دا مم غرض چې ارز انسانانو ته لیکل شوی دي انسان دي ځان نه تبا کوي عمر د خپل نه بربادای په رزقونو کې د دنیا په کارونو کې دا ټول تعالی خپل را روان دي لیکن ته دین طرف ته توجه وکړه رب ته توجه وکړه رب الله بس تا ټول کارونه غا اثر ته ورسي دا اس کله امکان نه لري چې ته نیک اعمال کې رب العالمین عبادت کې واغی تعالی رزق نه درکې دنیا کې دا قانون نشتا چا سره چې ستا علاقه وي د چا چې خدمت کې مزری و سره کې خامخا تعالی رزق درکې داغي اجرت درکې رب العالمین فطری قولا سره ورکې الله جل جلاله دی زمون صحیح عقیده جوړ کی او هم دغه رنګ ټول اعمال زمون د نبی علی السلام په طریقه باندې هغه برابر کی